ایمانیات عبادات څوارلسم درس د کلمې طیبې څه تفصیل. کلمې طیبې الفاظ موږ ذکر کړي وو. نن به د کلمې طیبې متعلق څه بیان مختصر بیان وکړو ان شاء الله. د کلمې طیبې الفاظ خدا دي: لا اله الا الله محمد رسول الله. او معنا دا د سید الله تعالی بغیر هیڅ عبادت لایق نشته. محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رسول دی. دی کلمې ته کلمې طیبه وایي. دا کلمې طیبه په ژبه باندې ویل او په زړه د دې تصدیق کول دا رښتیا ګڼل د هر مسلمان لپاره ډیره ضروری ده. د کلمې طیبې مطلب دا ده چې موږ د الله تعالی هر خبره ومنو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوږو او مبارکو طریقو باندې عمل وکړو. کلمه طیبه کم از کم باید سړی په ورځ کې سل وارې ووایي او نور خلکو ته هم دا کلمه ورزده کړي. څوک چې دا کلمه څومره ډېر وایي الله تعالی به له هغه چې دومره ډېر خوشحاله وي. د هر مسلمان لپاره د کلمې طیبې الفاظ په صحیح طریقه ګوره دغه نقطې ته باید پام وکړو. د کلمې طیبې الفاظ په صحیح طریقه ویل او په زړه باندې دا منل او د دې مطابق زندگی تیرول دا ډېره ضروري ده. عربي زبان دومره باریک زبان ده چې په یو زور زیر پیش زبر زیر پیش سره یا معنا بدلیږي، غلطي کې راځي. نو له دې وجې الفاظ صحیح ویل، صحیح زده کول، صحیح ویل او بل چاته صحیح ورشول پکار. د کلمې طیبې مطلب دا ده چې موږ خالي د الله تعالی عبادت وکړو. د الله تعالی بغیر د بل چا عبادت نه وکړو. لدی وجه چې که فائدہ دا، که تاوان دا، که کامیابی دا، که ناکامی دا، که عزت دا، که ذلت دا، دا ټول دی الله تعالی له جانب دی. دغه ټول شان ورکوونکی خالی الله تعالی ده. نو سړی چې د چا هغه ذات چې هغه د هر شي مالک ده، له هغه بغیر بیا ولې د بل چا عبادت وکړي؟ نو خالی د الله تعالی عبادت موږ کولی. کلمې طیبې مطلب دا ده خدای پاک مشتدی خپل عبادت دی صحیح طریقې را شولو د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام رسول جوړ کړی دا، خپل رسول دا او را لېږلی دا او آخري رسول دا. د الله تعالی عبادت معنا د کلمې طیبې دا شو چې د الله تعالی بغیر بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دا او آخري رسول دا. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه اخیر دی نبیانو نه وروسته بل نبی نشته. نو خدای پاک موږ ته د خپل عبادت کی صحیح طریقې راښول لپاره نبی علیه السلام رسول جوړ کړی دی. بیا راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته د هر کار د کولو صحیح طریقه راښولې ده او د نبی علیه السلام دې طریقو ته چې دا موږ ته راښول دي سنت یایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته تر ټولو ډېر خوښ ده. الله تعالی بعد چې د الله تعالی مخلوق دا که هر شی د چې د خدای مخلوق ده تر دې ټولو نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته خوښ ده. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دغه طریقې دام د الله تعالی ډیر خوښ ده. او څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې زندگی تیرې پیغه باندې چلیږي هغه بیا د الله تعالی محبوب انسان جوړ شي، هغه بیا د الله تعالی محبوبه د خدای پاک له خاصو بندگانو وګرځي او الله تعالی له خوشاله چې په دغه خوشاله کې دا په بدله کې بیا په انعام کې جنت ورکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وار فرمایل ما هر امتی به جنت ته ځي لیکن چې چا انکار یعنی هغه بنځي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین پښتنه وکړه ای دی الله رسوله جنت ته لتللو چې به څوک انکار کوي سي؟ جنت ته لتللو چې څوک انکار کوي سي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې ما خبر ومنله هغه جنت ته داخل شو او چا چې ما خبر نه ومنله هغه لجنت لداخلي دوجي جنت لتللو چې انکار کوونکی دی. خدا پاک دی موږ ته د خپل عبادت
کولو او د سنت مطابق زندگی تیرولو توفیق را نصیب کی آمین. دا کلمه طیبه فضیلت کو باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې موږ دا خبر وکړ چې دا کلمه باید خپلم پورت کې سلواری ویل شي، الفاظ صحیح ده بل تم صحیح وشول شي وته دا تلقین وشي چې تاسو یې پورت کې سلواری وایستو. نو د دې فضیلت دا د دا کلمې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې سلواری لا اله الا الله محمد رسول الله وای نو الله تعالی به د قیامت پورز هغه د داسې روشانه او د سپین تندیوال راپورته کی لکه سره کم سي د سورلسم سپوږمۍ ده دومره به مخ روشانه او په قیامت کې سی ګورا دا نبی اسلام وایي چې خدا پاک به داسې سپین تندیوال راپورته کی لکه د سورلسم سپوږمۍ. دا د طبرانی روایت ده. ګوره په قیامت کې چې د چا مخ سپین سو هغه د کامیابی علامه ده، هغه خدای پاک کامیابه کوي. دا خبرم باید مشتاز په ذهن کې نو موږ ټول باید پوخ نیت وکړو چې د الله تعالی او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې به منو او دغه مطابق به زندگی تیرو او پورز کې به سلواری کلمه طیبه خپلم وایو، زده کوو به خپل بل ته به ورزده کوو خپل به سلواری وایو او بل څوک هم له دا فضیلت د دوه ثواب خبرو غو ته هم دا تلقین ورکوو صدا کلمه باید موضوع وایو پورز کې سلواری. وما علینا الا البلاغ المبین.